السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو الله دې وکړي چې راته روغ جوړ وایاست. ملګرو نن په دې ویډیو کې موږ زده کوو څنګه موږ په هغه اپلیکیشن کې چې موږ یې درته جوړ کړو هغه کې تاسو څنګه کار وکړئ. ځکه چې ډېرو ملګرو ته زه اپلیکیشن جوړ کړم بیا په وایس میسج کې ورته وایم هغه ورسره نه خلاصېږي. نو د دې لپاره ما دا ویډیو جوړه کړه. نو په دې ویډیو کې به تاسو ته زه انشاءالله دغه ټوله مکمل طریقه وښیم. نو ملګرو که چیرې تاسو زموږ چینل کې نوي یاست او تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ تر دغه ویډیو لاندې دغه سور د سبسکرایب بټن ووهئ، په څنګ کې د ګنټۍ نښان ووهئ چې زموږ هره ویډیو تر تاسې پورې در ورسېږي. نو راځو ویډیو شروع کوو. ملګرو تر هر څه مخکې به تاسو اول وی پی ان کنیکټ کړئ چې هر وی پی ان له تاسو سره و. مثلا ما سره دا وی پی ان ده. که تاسو سره هر وی پی ان و تاسو په وی پی ان کنیکټ کړئ، کلیر ډیټا به وکړئ. خو نن سبا د هر ملګري زده ده. بیا به راسئ دې اپلیکیشن ته. دا اپلیکیشن چې موږ کله خلاص کړو لږ انتظار دلته ورته کوو. بیا به دلته ملګرو تاسو په دې ځای کلیک وکړئ. په دې ځای چې موږ کله کلیک وکړو بیا تاسو ته دا رقم مخ راوړي. ګوره دلته لاندې دلته دا بینران شو کېږي. دلته به تاسو لږ انتظار ورته وکړئ، مثلا 2 منټه به دلته انتظار وکړئ. دا بینران بدلیږي او دلته به تاسو اول چې کله رالاستئ په دې اول به په دې ځای به کلیک وکړئ. بیا به په دې ځای زه اوس طریقه در ښیم څنګه به کلیک په دې چې مو کله کلیک وکړو دا رقم 2 درته راځي دا به کټ کړئ. چې دلته داخل سواست دلته به تاسو 1 منټ مثلا یا 50 سکنډه دومره وخت به تاسو دلته کې تېر کړئ چې دلته ښه بینران مثلا ایډونه شو شي. بیا به له دې راوځئ، بیا به په دوم دا رقم کلیک وکړئ، بیا به لوی ایډ درته راشي، بیا به دا کټ کړئ. بیا به دلته 1 منټ مثلا یا 50 سکنډه دلته ټایم کې تېر کړئ. دلته بینران راځي دلته لاندې نه دا شین بینر چې رقم بدلیږي خپله بینران به درته راځي. بیا به له دغه پسې درېیم داسې کله راغلست په دې چې مو کله کلیک وکړو بیا به تاسو په دغه لوی ایډ کلیک پسې وکړئ. دا اوله په دې چې مو داسې کلیک وکړو تاسو ته ویب سایټ دغه ته بیایي براوزر ته. په دې براوزر کې به تاسو 2 یا 3 منټه تېروئ. دلته مثلا دلته به دا خط ګورئ، دلته مو ځان کې رجسټر کاوه، دغسې رجسټر ډی کله کې راځي هغه ځان کې رجسټر کوئ. بیا ستاسو کلیک حسابېږي او بیا پیسې هم ډېرې پیسې درکوي. ښه دلته خو نو اوس د رجسټر ځای نشته خو دغه رقم به درته راځي. نو زه اوس دلته دونه ټیم نه باسم ځکه چې زما ویډیو شروع ده، بیا ستاسو ټیم ضایع کېږي. مو بېرته ځینې راوځو. دغه رقم مثلا اوس دا 3 تاسو وکتل دا پاس دغه بیا 3 دا لاندې دا ټول بټنان دي. ښه دا تر ډېره ځایه دا ټول بټنان دغه رقم مثلا په ترتیب سره به دغسې ګورئ. خیر ده که بیا په دا یو کې ایډ نه درته راغی مثلا دا ایډونه نه راغله بیا دغه دوم پسې ګورئ، درېیم پسې ګورئ، څلورم دغه رقم څوکه ګورئ. په له درېیمه وروسته مثلا بیا تاسو کلیک کوئ. خو هلته چې دا کله خلاص کړئ دلته هم تاسو مثلا 1 منټ 50 ثانیې تېروئ ځکه چې دلته دا بینران ښه ښکاره شي. نو الله دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شي. نو تر بلې ویډیو مو په الله سپارم. السلام علیکم. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.